لکه یو حدیث کې دیسې راځي عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت ته دا امام ابن کثیر راوړی چې کوم خلک چې د شپې تهجد کوي هغه به حیران شي نو دا خلک به یو بل ته اواز وکړي یو سړی به راولګي خپل ګاونډي ته به یې اواز وکړي یا فلان ای پلانې ما شأننا اللیله دا نن څه چلې ده شپه خو ډېره اوږده ده زه خو دومره اوږده شومه چې په خوب باندې سم موړ شومه او دومره منځونه مې وکړو چې نور ستړی شومه خو دا شپه نه ختمېږي نو بس په دقیق کې به الله امر وکړي بیا نور ته نور به د مغرب نه راوخیږي یو حدیث کې داسې هم راځي دا مې ابن کثیر راوړی دی په هغې کې دا دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دا شپه به اوږده شي داسې به شي لکه 2 شپې یا 3 او خلک به اوده شي بیا به پاسي منځونه به وکړي بیا به پرېوځي اوده به شي بیا به پاسي سحر کېږي به نه فبینما هم ینتظرون طلوع الشمس من مغربها دا خلک به په انتظار کې چې دا نور د مغرب فبینما هم ینتظرون طلوع الشمس من مشرقها خلق په دې انتظار کې چې نور به اوس د کوم ځای راوخیږي د مشرق نه اذ طلعت من مغربها نور به بیا اچانک راوخیږي د کوم ځای نه دا به راوخیږي د مغرب نه نو دې ځای نه دا مسله ثابته شو چې یو خو به دا کار یو پیر کي او دویمه مسله دې دا ثابته شو چې نور د اسمان منځ ته رسېدو پورې به وي چې کله منځ ته ورسېدو بیا به الله واپس کي او د مشرق نه به واپس راخیږي بله مسله دې سره تعلق ساتي هغه ده چې کله دا نښه راښکاره شوه عملنامې به راټولې کړی شي او د توبې دروازه به بنده شي په صحیح حدیثو کې دا خبره ثابته ده چې دروازه د توبې دا کولاو ده د دغه وخته پورې نو چې کله دغه نور د مغرب نه راوختو نو که یو کافر ایمان راوړي دا به ترې نه قبلېږي او که یو ګناهګار توبه وباسي نو توبه به ترې نه قبلېږي د هغې نه بعد بیا څه عمل نه لیکلی کېږي بس بیا به ګواهیان یې دوی دا بدن به په دوی ګواهي کوي ابو موسی رضی الله عنه حدیث ته په صحیح مسلم کې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان الله یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النهار الله د شپې خپل لاس غوړی او لاس راخور کی لاس کولاو کی ولی وی چې چا د ورځې ګناهونه کړي چې هغه توبه وباسي ویبسط یده بالنهار او دا لاس بیا کولاو کی د ورځې لیتوب مسیء اللیل که چا د شپې ګناهونه کړي چې الله یې توبه قبوله کړي داسې مهربانه بادشاه حتی تطلع الشمس من مغربها تر دې چې نور راوخیږي د مغرب نه بس بیا به داسې نه کېږي یو حدیث کې داسې هم راځي چې دا د عبدالرحمن بن عوف معاویه بن ابي سفیان عبدالله بن عمرو د ټول نه نقل دی امام احمد راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ګوره الهجرة خصلتان هجرت په 2 قسمه دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی احداهما ان تهجر السیئات یو قسم دا دی چې ته ګناهونو نه هجرت وکړي د ګناهونو نه هجرت څنګه ګناهونه پرېږدي والاخرى ان تهاجر الى الله ورسوله دویم هجرت دا دی چې ته هجرت وکړي د الله طرف ته او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف ته ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة او هجرت دا هغه وخت پورې نه ختمېږي څو پورې چې توبه قبلېږي ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها او توبه دا هغه وخت پورې قبلېږي تر څو چې نور د مغرب نه نه راختلی فإذا طلعت
نو چې کله نور د مغرب نه راوختو طبع على كل قلب بما فيه په زړونو کې چې څه دي په هغې به مهر ولګي نور تبدیلي به پکې نه راځي وکفي الناس العمل او خلکو دپاره به هغه عمل کافي کوي چې مخکې کړی دی نور به څه نشي کولی عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہما روایت تے امام ابن جریر راوڑے دے وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو پیر راگے منگتے ہوئی چی یا عباد اللہ اے دا اللہ بندگانو توبو الاللہ مرات اللہ تا بیشمار توبیو باسی اللہ تا واپس شی نیجدی دا چی تاسو بوینی چی نور با دا مغرب نروخی جی نو کل چی نور دا مغرب نروختو حبست التوبة وطوي العمل وختم الإيمان توبة ببند كريشي عمل ببند كريشي عمل نامي برا طول كريشي او با إيمان چي كم تا دا سردي او سمر دي بس باقي بخبر ختمش نو دين دا مسئلة واضحة شو چي نور کل دا مغرب نروختو نو بیا ایمان فائدہ نور کئی کافر لا او گناہگار لا توبہ فائدہ نور کئی دا خبر یاد کی گورا نور چکل دا مغرب نروخی جی نو یو خو آغا سڑے دے چی پا گناہ باندے مستمر دے یو خو اول دا کافر خبر کو کافر چی دے دا کافر خو ایمان نقبلی یا خبر ختم شو چاچی ردی نمخ کی ایمان نہ راوڑے او بے ایمان نہ وڑی نہ قبلی کی او د ګناګار توبه نه قبلی کی خدا دا یو سړی دی چې هغه همیشه ګناونه کوي او په ایمان کې هیڅ خیر نشتی نو دله دا ایمان صرف په دې کې فایده ورکوي چې دی به همیشه جهنم ته نه ځي لکه چې مؤمن خدای کنه خو ګناهګار دی په ګناهونو باندې همیشه مستمر دی دویم هغه سړی دی هغه مؤمن چې هغه توبه ویستونکی دی د خپلو ګناهونو نه او په ایمان کې ډېر خیر پروت دی او ډېر خیر یې ګټلی دی نو دله د ده ایمان هم فایده ورکوي او دله د ده اعمال هم فایده ورکوي او دی چې هغه اعمال کم چې د مخکې کړي نور د مغرب د راختو نه مخکې هغه اعمال چې دی اوس کوي نو بیا ولم دغه ورکوي فایده ولې وله فایده ورکوي مخکې کړي دي خو دا پکې دی چې هغه عمل چې د مخکې کړی هغه وله فایده ورکوي نوی نه نو دا د ټولو نه کامیاب سړی دی ایمان ولم فایده ورکوي توبې ویستې هغه ته الله قبلوي مخکې او کم نیک اعمال چې کړي دي که هغه بیا وروسته کوي نو هغه ته هم الله قبلوي دریم هغه سړی دی چې مؤمن دی ګناهګار دی یعنې ګډوډ دی ایمان ورسره مشتي کله ګناهونه کله توبې او ده نو دله خو د ده ایمان فایده ورکوي چې دی به همیشه جهنم ته نه ځي او نیکیانې وله فایده ورکوي کومې نیکیانې چې ده کړي دي هغه به ته الله قبلوي خو دومره ده که دی د ګناهونو نه توبه وباسي نو دا ته الله نه قبلوي که نور د مغرب د راختو نه بعد یو سړی د ګناهونو نه توبه وباسي دا توبې ته الله نه قبلوي مختصر خبره دا ده داسې یاده که دا خبره داسې به ته ډېر اسانه شي هر هغه نیکي چې نوي کېږي د نور د راختو نه بعد د مغرب د طرف نه د الله نه قبلوي هر نیکي چې نوي کېږي نوی څه مطلب شو مخکې نه ده کړې نو هغه ایمان راوړی شو که هغه توبه ویسته شو که هغه نور اعمال شو چې مخکې نه دي کړي نو هغه بیا نور چې کله د مغرب نه راوختو بیا وله فایده نه ورکوي که دا عمل په اصولو کې راځي او که دا عمل په فروعو کې راځي حکمت څه دی الله ولې د توبې دروازه بندوي نو جواب غټ حکمت پکې دا دی چې د الله د طرف نه یو قسمه اعلان دی چې د توبې دروازه بنده شوه نور قیامت را روان دی څه چې م کړي د هغې حساب به رسره کېږي او چې کله داسې ګټې نښې راښکاره شي او عذابونه راشي نو بیا د الله طریقه دا وي چې بیا ایمان یو انسان ایمان بیا نه قبلوي لکه دا نښه شوه دا خو واضحه ده الله په سورة غافر کې وایي فلما رأوا بأسنا د دین دشمنانو چې کله الله وایي زمونږ عذاب ولیدو قالوا آمنا بالله وحده مونږ څه وکړو مونږ ایمان راوړو
او د الله نه علاوه چې کوم باطل معبودان دي د هغې نه موږ منکر یو. الله وایي فلم یک ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا، کله چې هغوی زموږ د عذاب ولید او ایمان یې راوړو هغه ایمان وله بیا فایده ورنه کړه. نو دا حکمت دی. ځکه چې داسې ټیم کې چې څوک توبه وباسي یا ایمان راوړي نو ده خو دا نښه مخامخ ولید چې قیامت را روان دی راشه اوس الله ته واپس شه. نه نه، الله وایي دومره اوږده موقع مې دله درکړې وه خو تا ترې فایده وانهغسته. دومره اوږده موقع د ټول ژوند الله ته د واپسۍ موقع ده او په دې کې یو سړی الله ته واپس نه شي نو بیا چې وروسته الله ته واپس کېږي الله یې ترې نه قبلوي. بعضو روایتونو کې داسې راځي لکه امام ابن ابي شیبه یو روایت راوړی د موقوف روایت دی چې کله دا نور د مغرب نه راوخیږي نو د هغې نه بعد به بدترین مخلوق په ځمکه باندې پاتې شي او دوی به یو سل شل کاله پاتې کېږي، شپږ شلې کاله. ښه بعضو روایتونو کې راځي چې دا وخت به ډېر زر تېرېږي تر دې چې قیامت به راشي. نو دا به اوس څه جواب کوو؟ یو طرف ته دا چې نور چې کله مغرب نه راوخیږي د هغې نه به شپږ شلې کاله عمر دی، او یو روایت کې دا دی چې څه نور وخت به زر تېرېږي چې کله نور د مغرب نه راوخیږي. نو جواب دا دی الله اعلم چې وخت به دغه یي شپږ شلې کاله خو زر به تېرېږي. نو دا شپږ شلې کاله به لږ ښکاري. نو دې سره دواړه روایتونه را جمع کېږي. لکه زموږ دې زمانې ته وګوره په وخت کې برکت نشته او موږ په وړو علاماتو کې یو نښه ذکر کړې وه. څه نښه وه؟ وخت به زر تېرېږي، تقارب الزمان، زمانه به نږدې شي، وخت به نږدې شي. نو زموږ په دې وخت کې وګوره یعنې په هفته باندې موږ نه تېرېږو، جمعه ده او جمعه ده، جمعه ده او جمعه ده، په میاشتو نه پوهېږو، کلونه تېر شي او ډېر پکې حقه شان غافله دي. بس دغه غم یې دی چې دنیا مې وګټلې. نو دا هغه نښې ده د نور راخته د کوم طرف نه؟ مغرب د طرف نه. بله نښه دې سره نږدې ده او هغه د ځمکې نه د زناور راوته، خروج الدابه. کله چې دا نور د مغرب نه راوخیږي هم په دقه ورځ به د دوحا په دې ټیم کې کوم ټیم کې چې صلات الدوحا کېږي هم دقه ټیم کې به الله سبحانه وتعالی یو بله نښه راښکاره کوي چې هغې سره به انسانان نه عادت ناشنا نښه به وي. هغه دا چې د ځمکې نه به الله زناور راوباسي او هغه به د خلکو سره خبرې کوي او مؤمن او کافر به جدا جدا کوي. حکمت واضح دی. یو طرف ته توبې دروازه الله بنده کړه ځکه چې نور خو د مغرب نه راوخوتو، توبې دروازه څه شوه؟ بنده شوه. اوس دا زناور راووتو نو دوی به کافر او مؤمن جدا کړي ځکه چې خبره ختمه شوه. بس دا کافر دی دا مؤمن دی او نښې به ولګوي د دوی په دې تندو باندې، د دوی په دې پوزو باندې. په دې باندې هم ډېر دلایل دي. اول به دلایل ذکر کوو بیا به مخکې تفصیل ذکر کوو چې د کوم ځای نه به راوځي، څومره وخت به یي، څه به کوي، څه به نه کوي. قرآن کې الله دې ته اشاره کړې د سورة النمل کې وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، او کله چې د الله فیصله راشي، د الله فیصله او هغه واده چې کله الله دوی سره کړې ده، کومه چې دوی سره کړې ده هغه د قیامت راتګ، اخرجنا لهم دابه من الارض، الله وایي د ځمکې نه به موږ زناور راوباسو، تکلموهم، هغه به د دوی سره خبرې کوي. نو دا نښه په قرآن کریم کې ذکر ده. په ډېرو حدیثونو کې دې طرف ته اشاره شوې ده. لکه اوس ما لږ ساعت مخکې یو حدیث ذکر کړو چې د شپږو خبرو د راتلو نه مخکې نیک اعمال وکړئ. پای کې یو څه
والدابه او زناور راوته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دینه مخکې نیک عمل وکړي. یو روایت کې داسې راځي دا په صحیح مسلم کې ان اول الآیات خروجا د قیامت په غټو نښو کې اولنۍ نښه چې به راښکاره کېږي طلوع الشمس من مغربها نور به د کوم ځای راوځي مغرب نه. دغه حدیث ته مې تاسو ته یادوم چې دې کې ښه واضح ویلي چې اولنۍ نښه دا ده او اکثر علما چې دا دغه مخکې ذکر کوي دا دجال او د عیسی علیه السلام راکوزېده او یاجوج و ماجوج نو دې آیت به دې حدیث به څه جواب کوو ما ذکر کړی اسمان په نښو کې اولنۍ نښه ده. دلته مطلب دی چې ان اول الآیات اولنۍ نښه چې هغه د اسمان سره تعلق ساتي السماویه ان اول الآیات السماویه نو په کې اولنۍ نښه ده. خو دې حدیث کې دا ویلي دي وخروج الدابه على الناس ضحى او د زناور راوته د ضحا په ټیم کې دا اولنۍ نښه ده. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي که هر یوه رامخکې شوه فالاخرى على اثرها قریب دا دویمه په هغې پسې سمدستي نږدې راځي. نو دې ځای کې اوس بل اشکال راغی دغه باندې خو موږ پوه شو چې اولنۍ نښه اسماني هغه څه ده نور راخته د مغرب نه خو دلته خو پیغمبر د دې زناور راوتم په اولنو نښو کې شمار کړه ولې مخکې نښې نه راوتې نه نښې خو نورې م راوتې دي مخکې یاجوج ماجوج نه دا نښه نه ده څه به کوي خبرې خو به کېږي دا خو مونږ ګورو خو اولنۍ نښه ورته د حدیث کې معنی ده هغه نښې چې انسانان ورسره نه دي عادت ده په هغو کې اولنۍ ده اشکال پاتې نه شو چې انسانان ورسره نه دي عادت لکه تاسو اوس واورئ دوی به خبرې کوي دوی به مهر لګوي په خلکو دوی به نښې نښانې په خلکو لګوي او دې سره خو مونږ نه یو عادت داسې عادتونه خو داسې نه کېږي که نه نو د هغه نښو کې به اولنۍ یې یو روایت کې داسې هم راځي حذیفه الغفاري روایت ته مخکې موږ ذکر کړو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه ووایي وایي قیامت به د هغه وخته پورې نه راځي چې څو پورې تاسو لس نښې نه لیدلي او په هغه لسو کې یوه څه ذکر کړه والدابه او د زناور راوته د ځمکې نه د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی ما لږ ساعت مخکې اوس ذکر کړو چې درې خبرې دي چې کله راووتې نو بیا به ایمان فایده نه ورکوي طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض نور چې د مغرب نه راوخیږي او دجال او د ځمکې زناور دا خو دلایل شو. بله مسله دا زناور په شکل کې څنګه دی نو دې باره کې ډیرو خلکو منګړت خبرې بیان کړي دي بې دلیله او ما تاسو تېر شوي درس کې د یاجوج و ماجوج چې کله موږ مسله بیانوله نو موږ وایي چې په هغې کې هم خلکو ډېر بې سنده خبرې کړي دي بې دلیله خبرې کړي دغه شان دلته هم شوي دي. چا دا ویلي دي یو قول دا دی وی دا هغه د اوښې هغه بچی دی کومه اوښه چې د صالح علیه السلام قوم حلاله کړې وه هغه چې کله هغوی هغه اوښه حلاله کړه نو بچی چېرته لاړ ولاړ وتښتېد او درې چغې وویلې نو دا اوس وي هغه د الله به بیا راولېږي دا یو قول دی. دویم قول دا دی وی دا هغه زناور ته مراد دی تمیم الداري په قصه کې تمیم الداري په قصه کې څه و دنې یو کس تاسو غواړي الجساسه وی دا هغه زناور دی. دریم قول دا دی وی دا هغه مار دی د کعبې په دیوال باندې چې پروت و
او د هغې د لاسه د مکې مشرکینو کعبه نشو ورانولی د هغې نه هېرېدو. څلورم قول چا دا ذکر کړی دی او انتهایي کمزوری وایي دا د جراثیمو ته وایي، مراد دا جراثیم دي. پنځم قول دا دی وایي دا مراد تی هغه انسانان دي، انسانان تی مراد دي، بس له دا ویلي دي. وایي دې مطلب دی چې انسان دا به وایي زنده سري ته وایي چې په ځمکه ګرځي او د انسان هم په ځمکه ګرځي. نو وایي د دې نه مراد هغه انسانان دي چې هغه به د بدعتیانو سره مناظرې کوي او هغوی ته به نصیحتونه کوي. او دا انتهایي کمزوری کوهلورې د مناظرې د بدعتیانو سره صرف په دغه وخت کېږي، دا اوس چې روانې دي او د پوخانه را روانې دي، د پوخانه مناظرې را روانې دي. نو بیا خو دا نښه ښکاره شوې ده. ګوره انسان کمزوری، بعض ښه تکړه ملا به خو یو خبره به داسې وکړي چې سړی ورته حیران شي. انسان کمزوری. د شیعهګانو روافظو خبیثو د هغوی خو لا بل ناشنا قول دی، وایي د دې نه مراد علي رضی الله عنه دی. علي رضی الله عنه به یو آخر زمانه کې روزي او ده. صحیح خبره دا ده، صحیح خبره چې موږ به دومره ایمان ساتو څومره چې راته الله ویلي د الله پیغمبر ویلي. بس زناور به روزي د ځمکې نه، زناور به روزي د ځمکې نه، بس نور پکې جوړ نه شو. نور صفات د دې لکه صحیح د کمزوري حدیثونه ډېر راغلي دي چې د دې سترګې به دیسي او لکۍ به یې دیسي او ښکرې به یې دیسي او غوږونه به یې دیسي او څلور خپې به یي او چا ویلي دوه خپې به یي. هغه اکثر کمزوري روایت دي او یا بې سنده خبرې دي. نو موږ پکې صرف دومره خبره کوو څومره چې الله او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړې ده. بس بله مسله روزي به د کوم ځای نه، په دې کې هم د علماو اختلاف دی. 14 قوله دي په دې کې، 14 چې دا به د کوم ځای نه روزي. چا دا ویلي دي دا به اتهام علاقې د دې غرونو نه او د هغه ځای د دې خوړګو نه او د خوړونو نه او د هغه ځای نه به دا روزي. چا ویلي دا د کوفې د جومات نه به روزي. چا دا ویلي چې طایف د ځمکې نه به روزي. چا دا ویلي دي چې د بانډو نه به روزي. چا دا ویلي چې د سدوم دریاب بحر چې کوم دی، کوم ځای کې چې د لوط علیه السلام قوم و د هغه ځای نه به روزي. چا ویلي نه د بحر قلزم نه به روزي. او دا کمزوري خبرې دي. صحیح خبره دي چې ښکاري والعلم عند الله چې دا به د دې مکې نه روزي. لکه په هغې یو څو دلایل دي. لکه یو دلیل دا دی حذیفه الغفاري رضی الله عنه روایت دی، په هغې کې داسې دي چې امام طبراني دا روایت راوړی چې تخرج الدابة من اعظم المساجد. په جوماتونو کې چې اوچت جومات دی د هغه ځای نه به دا زناور روزي. نو جوماتونو کې اوچت جومات کوم یو دی؟ مسجد حرام دی. بل قول دا دی چې دا به د صفا د غونډۍ چې کومه ده صفا مروه دې کې د صفا د غونډۍ وایي دا به وچودي د دې نه به روزي. او په دې کې د عبدالله بن عمرو یو روایت دی چې هغه دغه څوک چې دا قول بیانوي هغوی پیش کوي، امام بن ابي شیبه راوړی دی. چا دا خبره کړې دی یو قول دا دی چې دا به په 3 ځایونو کې روزي. اول به دا په بانډو کې روزي او بیا به پټ شي څه وخت بعد، او بیا به په کیلو کې راښکاره کېږي او بیا به څه وخت بعد پټ شي او بیا په اخره کې به په مسجد حرام کې راښکاره کېږي. لکه دې باره کې یو حدیث دی طیالسي په خپل مسند کې راوړی دی، امام ابن جریر هم راوړی دی، او د دقه حذیفه الغفاري روایت دی. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې 3 ځایونو کې به روزي. اول په بانډو کې، بیا په کیلو کې، بیا په مسجد حرام کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بینما الناس فی اعظم المساجد، خلق به په هغه جومات کې ناست چې هغه په جوماتونو کې اوچت جومات دی. نو خلکو به دغه طرف ته پام نه وي الا وهي ترغو بین الرکن والمقام، چې وګوري نو بس هغه
زناور به ولاړي د مقام ابراهیم او د حجر اسود په منځ کې به دغه ځای کې به د زناور راښکاره شي. الله اعلم. خو دا درې قوله چې کوم دي دوی سره دلایل شته. یو قول چې دا به د حرم مکي نه راوځي، او دویم د صفا نه به راوځي، صفا مروه نه، صفا نه، او دریم درې ځایونه دي اخره کې دا دي چې مسجد حرام نه به راوځي. خو دا درېونه خبرې چې را جمع کړي، درېونه قولونه، نو خلاصې دا شو چې د مکې نه به راوځي. یعنې نږدې خبره دا ده چې دا زناور به د مکې د طرف نه راوځي. والعلم عند الله. که دا چې راوځي نو کوي به څه؟ اولنی کار به دا کوي چې دوی به د خلکو سره خبرې کوي. اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم. الله تكلمهم، د خلکو سره به څه کوي؟ خبرې به کوي، او خلک به پوهېږي. دا طاقت به الله ورکړي. دویم کار به دوی دا کوي چې د خلکو په دې پوزو باندې به نښې لګوي. ځکه یو قرت اسم دی، تکلیمهم، یعنی نښې به پرې لګوي په دې خلکو باندې. یو قرت داسې دی تکلیمهم. د هغې بیا مراد دا دی تکلیمهم مطلب دی چې د خلکو باندې به نښې لګوي. ښه، په دې باره کې روایت هم شته، لکه روایت امام احمد راوړی دی، امام بخاري په خپل تاریخ کې راوړی دی. د ابو امامه رضی الله عنه روایت دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تخرج الدابه، زناور به راوځي، فتسم الناس على خراطيمهم، نو د خلکو په دې پوزو باندې به نښې لګوي. ثم يغمرون، او بیا به دا نښو والا خلک دومره ډېر شي، دا په کومو خلکو چې نښې لګېدلي دا نښو والا خلک به دومره ډېر شي چې کله یو سړی راولګي د بل نه به څاروی والي یا به ترې اوښ والي، حتی یشتري الرجل الدابه، یا اوښ به والي. نو دا بل به ورته وایي چې ممن، د چا نه دی دا څاروی واغستو؟ نو هغه به ورته وایي د هغه سړي نه مې واغستو، هغه نښه چې پرې لګېدلې ده، من احد المخطمین. نو معنی دا شو چې دوی به دې روایت نه ثابت شو چې دوی به څه کوي؟ دوی به پوزو باندې نښې لګوي. یو روایت کې داسې راځي، امام احمد راوړی دی، اگر که سندن برابر نه دی، په هغې کې دا دی چې دوی سره به د موسی علیه السلام هغه امسی او د سلیمان علیه السلام ګوتۍ به ورسره وي. نو چې کوم مسلمان دی نو د هغه په مخ باندې دغه د موسی علیه السلام هغه امسا به راکاږي، هغه به پړقېږي د مسلمان مخ، او د کافر په پوزه باندې به په مخ باندې به مهر ولګوي، په کومه ګوتۍ باندې چې هغه د سلیمان علیه السلام ګوتۍ ده. بس بیا به پته لګي چې یاره پلانې کافر دی او د مسلمان دی. حکمت څه دی؟ ولې به داسې کېږي؟ نو یو خو واضح حکمت دی چې دا د الله د طرف نه سزا ده. خلکو کې فساد ډېر شي، او کله چې فساد ډېر شي او د الله نافرمانیانې ډېرې شي، نو بیا د الله له طرف نه قسمه قسم عذابونه راځي. کله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د هغه بیبي تپوس وکړو، انهلک وفینا الصالحون، یا رسول الله عذابونه به راځي او په موږ کې به نیکان خلک. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نعم اذا کثر الخبث، او چې کله پلیتوالی ډېر شي او بېدیني عامه شي، نو نیکان خلک به یي او عذابونه به راځي. عذاب د الله چې راشي که نه، نو بیا پکې هغه نیکان پکې هم راګیر شي. دویمه وجه یې دا ده، دویم حکمت پکې دا دی چې اسیم دنیا خو ختمېدو واله د قیامت نږدې دی، او د توبې دروازه څه شوه؟ بنده شوه.
نو چې اوس پته ولګي چې څوک کافر دی او څوک مسلمان دی ښه واضحه به ښکاري چې دغه چې روان دی دا مؤمن دی او دا چې روان دی نو دا کافر دی او دا حدیث کې هم داسې راغلی دي اگر که سند د دې هم کمزوری دی چې خلق به وي د دې ځناورو نه تښتي او دوی به د شاته ځي رانیسي به نو د شا د طرف نه به ورشي او په هغه باندې به مهر ولګوي نو بیا به وي د مؤمن ښه صفا پته لګي او د کافر به ښه صفا پته لګي یو روایت کې داسې راځي حتی داسې حالات به شي چې ان المؤمن مؤمن به بیا کافر ته داسې وایي یا کافر زما هغه حق ماله راکه او کافر چې کله د مؤمن نه حق غواړي نو ورته وایي ای مؤمنه زما هغه حق راکه ولې به داسې وایي فرق واضح شوی دی که نه فرق بالکل واضح دی نو کافر به مسلمان ته وایي ای مؤمنه او مؤمن به کافر ته څه وایي ای کافره هر څه به واضح شي نو دا سویمه نښه شوه په غټو علاماتو کې پنځمه کمې دي موږ څو ذکر کړي دجال راوته عیسی علیه السلام راکوزېده یاجوج و ماجوج نور به د مغرب نه راخیږي او د ځمکې نه به ځناور راوځي